الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون آمنت بالله وصدق الله العظيم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شیطان خو ډېر لوی دشمن دی او قرآن به ستاسو ښکاره دشمن دی عدو مبین کلاو دشمن دی تاسو نه بابا آدم سره د دشمنۍ والا کار کړی دی او بیا هغه قسم خوړی دی چې د اولاد آدم سره به د دشمني کومه او اللہ نے محلت پوچھتے کہ خدای مانا محلت راکا تر قیامت پورے اللہ پاک اغت محلت ورکڑے دے یا بزرگو شیطان دیر کوشش کو خدا بزرگ داغا پتان کندرا یا رضا سے وشوا دا بزرگ دا یو دیوال پا سوری بانی ملاس خوب راغلی دے آرام کی ناگہانا یو دیر خیستہ ہے ات کے خیستہ لباس کے او سڑی راغی دے بزرگ تا ادری دو دے بزرگ تا آواز کئی چی پاسا دیوال لا پوزی دا بزرگ پاسے کسی کا دے اخواشو دیوار لا پریور دا بزرگ ورد فرمائی دارا تا ہوئے چتی سو
دیوتا ویز شیطان ما بزرگ ورد فرمائے تو خزما دشمن یہ دانی کی درا سر سنگا اکڑا دانی کی دی سنگا اکڑا شیطان ورد وی نیکی میں در سرن لکڑے بد نکڑے دے خطلا پینے وی سنگا ورد ایک دا دیوانا پریوتی او تو ورلان دی مرشوی تا تبد شہادت مرگ ملو شویو ماوے چ اسن دیوالا پرو دیو تر شہادت مرتبہ ملوشی شہادت مرتبے نم اخلاصولے دو دشمن دی ہر طریقہ بانا اغا انسان سر اخبر دشمنی پہ